د پخوا زمانې قصه ده. په یو کلي کې یو ښځه او خاوند اوسېدل. د سړي نوم امجد و او د ښځې نوم ثنا و. امجد به د میانو کار کولو، میان به یې نیول او هغه میان به بیا په کلي کې خرڅول او په هغې به دوی ګزاره کوله. یه سړیه شب زر ز چیسکه کار لبازی او کنه ناوخته بشی در باندې. نه ښځې نه ناوخته کیږي، به دا چیسکه من روانېږم. ښځه د ځان خیال ساته، زه کار لزم. ښځه الله دې مل شه. او دغسې به د دوی دواړو ژوند تېرېده. په دغه کلي کې د امجد سره خوا کې د امجد ورور چې د هغه نوم ساجد و د خپلې ښځې رخسانې سره اوسېده. خو دا دواړه ښځه خاوند ډېر لالچیان و. یې سړیه پاڅېدلې به وي، کار له به تللی وي. ارور ته دې وګوره څونه خشته کار کوي او ټول کور ساتي، او ته یې چې بس کور کې کټ کې فروتي. یا ښځې نو زه څه وکړم؟ ما له خو څه کارم نه راځي، ته راته څه ووایه ځه. یې سړیه زه درته یو کار ښیم، خو کوکې روزانه ځه د رور نه دې کبان راوړه، هغه پخوه او خرڅوه. په کلي کې د میانو دوکان نشته، خشته کار به دې کېږي. یاره ښځې څه زبردسته خبره دې وکړه او دا کار اسانم دی چې ستا په دماغو کې دا خبرې کوم چې نه راځي. بس سبا ورځم او شروع کومې. او دغسې په سبا باندې ساجد د خپل ورور امجد دکان ته لاړ شي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یله کوم چې د ما درته یو خبره کوله، زه هم د میانو کار شروع کومه، تا نه به میان وړم، هغه به پخوم او خرڅوم به. که ته څه وې؟ دا څه وې لالا، دا خو ډېر زبردست کار دی چې څومره میان دې پکاري به زه به درله درکوم. ښځه دا راته ووایه چې دا ټول څومره یې؟ زه خو یم چې دا ټول درنه یو سم چې نن کار شروع کړم. یاره لالا دا څه خو راته پته نه لګي، خو دا ټول به وتلم چې د څو روپو نو ټول به درله درکړم. ښځه دا څوک چې دا ټول راله وتله چې د څو روپو دي بیا به ورسره کولو ځه. صحیح ده لالا، اوس به درله دا ټول وتلم. دا ټول به د یو 500,000 روپو وي، پیسې خو به نو دې راکې که نه. ماله ته کبان واچوه، زه څه تختم خو نه چې څومره کبان خرڅوم در کوم به درله، ماښام راشه پیسې به درکړم. او دې نه پس امجد خپل ورور ساجد له ټول میان ورکي او ساجد په کلي کې د پخو میانو کاروبار شروع کړي. یلوله میان په څو روپۍ کیلو دي؟ په 2000 روپۍ کیلو دي. دا خو ډېر ګران نه دي؟ یله لوله دا چې په سوچو غوړو کې پخومه چې یو ځل یو خوري بیا په بار راځي. ها ښځه یو کیلو راله واچوه. بل طرف ته امجد چې کور ته لاړ شي نو د امجد ښځه ثنا بیماره وي. یه سړیه دا ته څنګه په وخت باندې راغلې؟ خیر خو دی، میان دې خرڅ کړل؟ او یاره به ساجدم د میانو کار شروع کو او رانه ټول میان یې وړل. ساجد کار شروع کو؟ څه عجیبه غوندې خبره کې نو، او پیسې یې درکړې که نه؟ نه که نه، هغوی میان به یوسم، وی ماښام چې میان خرڅ کم بیا به درله پیسې درکم. خو دا راته ووایه چې په تاسې چل شوي دي، ولې داسې کټکې پرتې؟ بیماره که ولې؟ او که نه بس لږه تبه مې ده او په ساعت مې داسې لږ شاندل دی، ما وی چې لږ ارام وکړم. ښځه ماښام چې ساجد نه پیسې راوړم بیا به د ډاکټر له ځان سره بوزم، هغې پورې ارام وکړه. او بل طرف ته ساجد میان خرڅوي، ټوله ورځ تېره شي او ماښام شي. سلام علیکم. وعلیکم السلام. وایه که نه کار دې څنګه و؟ زما په خیال کار خو چلېده ځکه چې میان دې والې دي که څنګه؟ او که نه یله کار خو ډېر خچته وچلېده، بس دغه لږ شان میان پاتې دي، دا هم خرڅومه نو بس بیا ځمه کور ته. ښځه میان خو داسې هم خرڅ کړي دي، زما هغه پیسې م راکړه چې ځم کور ته. ماله زه څه تختم خو نه یاره، خو سهار به درله درکړم که نه. یاره ما سره اوس پیسې نشته او ښځه مې بیماره ده، هغه ډاکټر له بوزم، څه به کومه اوسه؟ ماله څه مړه کېږي خو نه، خو سهار به دوکان ته درشم، نور کبان به م والم او پیسې به م درکړم. ساجد امجد له پیسې ورنکي او امجد خپل کور ته خفه روان شي. یاره دا خو ساجد ما سره دوکه وکړه، اوس خو ما سره نورې پیسې هم نشته او ښځه مې بیماره ده، دا به اوس څه کومه یاره؟ او امجد دا سوچونه کوي چې په دې کې یو فقیر بابا امجد له راشي. یا بچې د خدای دپاره زما څه مدد وکړه،
ډېر زیات غریب یم سراسره نشته. بابا ما سره خو دغه 50 روپۍ دي. دام تو الزه ستا به پیسې وشي. لوی شي بچي، الله دې کامیاب کا. ته ډېر ښه انسان یې. خو دا راته ووایه بچي چې ته ولې خفه یې، چې څه مسله ده ماته ووایه. او دې نه پس امجد هغه فقیر بابا ته ټوله قصه بیان کړي. یاره بچي ته خفه کېږه ما، تا ته زه د راز یو خبره کوم خو چاته به وایې نه. په دې ځنګل کې یو خاص بونه ده او په هغه اونه کې یو جادوګره بیزو اوسېږي. خو یو خبره یاد ساته، اول به د هغې تعریف کې، بیا به ورته خبره کې. خو یاد ساته چې بیزو ورته ونوې ور بیا غوسه کېږي. دا څه وی بابا، ته رښتیا وې که ګپ را سره لګې؟ زما خو یقین نه راځي. نه بچي رښتیا ویم، زه ته لاړ شي یقین به دې راشي. او دې نه پس امجد د هغه بیزو په تکل کې د ځنګل طرف ته روان شو. او لږ ساعت پس امجد ته ځنګل کې هغه بیزو ملو شوه. امجد چې بیزو ولیده نو ډېر خوشحاله شو. یدلوبا ته څومره خشته او دا لکې دې څومره خشته ده، وایي او دا سترګې دې څومره خشته دي، سمه رڼا کوي. ستا په شان خو ما اړو لیدلې نه ده چېرته. یلکه ته څوک یې او تا ماته دللوبا ووایې؟ وایه څه غواړې چې درله درکړم؟ یاره دللوبا لږو پیسو ته مې ضرورت دی، ویم که پیسې دې راکړې نو ښه به وي. او دې نه پس هغه بیزو په جادو سره امجد له پیسې ورکړي. امجد چې دا پیسې وویني نو ډېر خوشحاله شي او په منډه منډه کور ته روان شي. یا ښځې څنګه شوې؟ طبیعت دې څه ښه شو که نه؟ تا ته ویم. اول راته دا ووایه امجده چې دا پیسې ساجد درکړې که قرض دې کړې. او دې نه پس امجد ښځې ته ټوله قصه بیان کړي. ښځې هم خوشحاله شي او دې نه پس دوی اسپتال ته لاړ شي. په سبا چې ساجد د امجد دکان ته راشي نو امجد په دکان کې نه وي. او دې نه پس ساجد د امجد د کور ته لاړ شي. یا ښځې غوښه خوړه که نه؟ یا سړیه نو تم خوره که نه؟ ښځه اول تو وخوره. نه اول تو خوره. یا سړیه دا ولې پریشانې؟ په وخت باندې دې درد او که ولې داسې خفه ناستې وختي داسې؟ یاره وختي د امجد دوکان ته تلم، د هغه دوکان هم بند و. بیا چې کور ته لاړم نو دواړه غوښې ته ناست و. نو چې کار هم نه کوي نو غوښې د کوم ځای نه خوري؟ مره ما وی چې څه چلو شو یاره، چېرته به چا نه قرضه وشتي، په هغې به یې غوښه راوړي. او دغسې به روزانه امجد هغه بیزو له ته هغې به پیسې ورکولې. په هغې پیسو باندې امجد ځان له یو کور هم واوښته او د میانو یو وټ کاروبار یې شروع کړ. ډېرې کښتۍ یې واوښتې، میان به یې نیول. ټول کلیواله به د امجد نه میان اخیستل او امجد دغسې ډېر زر مالداره شو. خو ساجد به دغه سوچونه کول چې امجد سره دا دومره مال د کوم ځای نه راغی. یاره ښځې زه خو امجد ته حیران یم. دا وګوره کور یې واخیسته، دومره غټ کاروبار یې شروع کړو چې دې دا دومره پیسې کوم دی نه راوړي؟ یا سړیه نو یو کار وکړه که نه سبا ورپسې پټ پټ لاړ شه، وګوره چې دې روزانه مازدیګر چېرته ځي. او که نه سبا ورپسې ورځم او ګورم چې دې چېرته ځي چې ټوله خبره معلومه کړم. او دغسې په سبا باندې ساجد امجد پسې پټ پټ روانو او په ځنګل کې د امجد او د بیزو راز ساجد ته ښکاره شي. ساجد چې کور ته راشي ټوله قصه خپلې ښځې ته وکړي او په سبا باندې دوی دواړه ځنګل ته روان شي. یاره ښځې ما نه خو یې شو دې بیزو ته به څه وایو؟ هسې نه څه راته ووایي. نه مړه بس ورته وایه پیسې راله راکړه. یا بیزو صاحب جادو که او زر تر زر راله سمې ډېرې پیسې راکړه، په یو ځل باندې مې مالداره که ښه؟ صاحبه که نه جادو که که نه پیسې راکړه که نه؟ ښه درکوم درله. بیزو غوسه شي او په جادو سره د ساجد نه کاڼې جوړ کړي. دا ستا سزا ده، تا ماته بیزو وې. او د ساجد ښځه چې دا هر څه وویني نو ویریږي، دوه خپل یو دوه پردی کړي او په منډه منډه امجد د کره لاړه شي. د ساجد ښځه امجد ته ټوله قصه وکړي او امجد د هغې سره بیزوله راشي. یا دللوبا زه د ده روړ یم، دا ولې تا د ده نه کاڼې جوړ کړو؟ د زه غوسه کړم، ماته بیزو وې او ماته یې وې ماله ډېر زیات مال دولت راکړه. ښځه زه درنه د په ځای باندې معافي غواړم، بس یو چانس ورله ورکړه، بیا به داسې نه کوي. او دې نه پس هغه بیزو د امجد په وینا باندې ساجد واپس سم کړي.
اوس خو مې سم که ګوره تا درته ویم چې ته ته وایې دوباره دې ځنګل ته رانشي ګورې بیا به دې کاڼې جوړومه یاره زما توبه ده چې به کله هم بیا دې جنګل ته رانشم تا ډېره مننه او دې نه پس به ساجد د امجد سره په دکان کې کار کولو ساجد ته د خپلې دوکې او د خپل لالت سزا ملو شوه او امجد ته د خپل خوالي او د صبر سیله یاره وړه خفه کېږه ما دا دکان یوازې زما نه ستا هم دی ساجد ته هم د خپلې والتۍ احساس وشي او خپل ورور امجد ځان ته راجوخ کړي